هغه معلم چې زړونه یې روښانه کول. د افغانستان په یوه ښکلي او ارام کلي کې چې د شنو باغونو، روانو ویالو او لوړو غرونو ترمنځ پروت و، یو کوچنی ښوونځی و. د ښوونځي ودانۍ ډېره ساده وه. یوازې څو خونې، یو کوچنی انګړ او د توت یوه لویه ونه یې په منځ کې ولاړه وه. خو د دې ښوونځي تر ټولو لویه شتمني ودانۍ نه وه، بلکې یو مهربان معلم و. د هغه نوم استاد رحیم و. د کلي ټول ماشومان به سهار وختي له کتابونو او کوچنیو بکسونو سره ښوونځي ته راتلل. کله چې به استاد رحیم د ښوونځي دروازې ته ودرېد، هر ماشوم ته به یې مسکا ویل: السلام علیکم اتله، نن به څه نوي شی زده کړو. ماشومان به په خوښۍ ځواب ورکاوه: وعلیکم السلام استاد صاحب. په همدې ټولګي کې به یو هلک هم و چې نوم یې فرید و. فرید ډېر هوښیار و، خو ډېر شرمېده. کله چې استاد پوښتنه وکړه، ده به په ځواب پوهېده، خو د نورو ماشومانو له وېرې به چوپ پاتې شو. یوه ورځ استاد رحیم د لوست له پای وروسته فرید خپل څنګ ته ور وغوښت. فرید فکر وکړ چې ښایي کومه تېروتنه یې کړې وي، خو استاد یوازې مسکا وکړه. فریده، ته پوهېږې چې زه ولې تا راغواړم؟ نه استاد، ځکه چې زه ستا په سترګو کې ډېر لوی خوبونه وینم. فرید حیران شو. زه خو کله هم خبرې نه کوم. استاد یې پر اوږه لاس کېښود. ځینې وخت تر ټولو ارام ماشومان تر ټولو لوی فکرونه لري. له هماغې ورځې وروسته استاد رحیم هېڅکله فرید نه مجبوراوه چې د ټولګي مخې ته ودرېږي. هره ورځ به یې یوازې یوه کوچنۍ پوښتنه ترې کوله. ورو ورو فرید ځوابونه پیل کړل. لومړی په ټیټ غږ، بیا لږ لوړ. او یوه ورځ داسې راغله چې ټول ټولګي ته یې په بشپړه کیسه ولوستله. ټول ماشومانو ورته چکچکې وکړې. فرید هېڅکله دومره خوشحاله نه و. یوه بله ورځ کله چې ماشومان د انګړ د توت ونې لاندې ناست وو، استاد رحیم یوه تخته راواخیسته او پرې یې یوه کوچنۍ دانه کېښوده. هغه وپوښتل: ماشومانو، دا څه دي؟ ټولو وویل: د ونې تخم. استاد وویل: که دا تخم په المارۍ کې کېږدو، څه به ترې جوړ شي؟ ماشومانو ځواب ورکړ: هېڅ. استاد بیا پوښتنه وکړه: که یې په ډبره کېږدو؟ ماشومانو ځواب ورکړ: هم هېڅ. او که یې په خاوره کې وکرو او اوبه ورکړو او پاملرنه ورته وکړو؟ ټولو په یوه غږ وویل: لویه ونه به شي. استاد مسکی شو. ماشومان هم د همدې تخمونو په څېر دي. ښوونځی ښه خاوره ده، علم اوبه دی او معلم هم باغوان دی چې له مینې سره یې پالنه کوي. ماشومان په غور غوږ نیولی و. فرید ورته وویل: نو هر ماشوم یوه ونه کېدای شي؟ استاد ځواب ورکړ: هو زویه، خو هره ونه په خپل وخت لویېږي، ځینې ژر، ځینې ورو. مهمه دا ده چې هېڅ ونه مه پرېږدئ چې وچه شي. د ژمي په یوه سړه ورځ واوره ورېدله. ډېری ماشومان ښوونځي ته راغلل، خو یوه څوکۍ تشه وه. هغه د زینب وه. استاد رحیم پوه شو چې زینب ناروغه ده. مازدیګر کله چې ښوونځي رخصت شو، استاد له څو ماشومانو سره د زینب کور ته ولاړ. له ځان سره یې د درس کتابونه، څو رنګین پنسلونه او یوه کوچنۍ کیسه هم یوړه. کله چې زینب استاد ولید، سترګې یې له خوښۍ ډکې شوې. استاد ورته وویل: ښوونځی یوازې دا ودانۍ نه ده. ښوونځی هغه ځای دی چې یو بل نه هېروو. زینب مسکا وکړه. له هغې ورځې وروسته ماشومان هم هر ناروغ ملګري ته ورتلل. هغوی زده کړل چې علم یوازې کتاب نه دی. مینه، پوښتنه او مرسته هم علم دی. د پسرلي په لومړۍ ورځ استاد رحیم هر ماشوم ته د ګل یو کوچنی نیالګی ورکړ. نن به هر یو نیالګی کرئ. ماشومان حیران شول. ولې استاد؟ هغه وویل: ځکه چې یو څوک ونه کري، سیوری نه پیدا کوي، او څوک علم زده نه کړي، د ژوند رڼا نه پیدا کوي. ټول خپل نیالګي وکرل.
استاد وویل هر ځل چې دې ونې ته اوبه ورکوئ نو نوي شی هم زده کړئ. کلونه تېر شول، هغه کوچني نیالګي لویې ونې شوې، ماشومان هم لوی شول، یو ډاکټر شو، بل انجینر شو، بل بزګر شو، د خپل کلي ځمکې یې لا ښې حاصلخیزې کړې. یوه نجلۍ ښوونکې شوه او فرید هماغه شرمېدونکی هلک د کتابونو لیکوال شو. یوه ورځ ټول بېرته خپل کلي ته راستانه شول. استاد رحیم سپین ږیری شوی و خو هماغه پخوانۍ موسکا یې پر شونډو وه. شاګردانو د توت د زړې ونې لاندې ورسره کېناستل. فرید وویل استاد تاسو موږ ته یوازې لیکل او لوستل ونه ښودل. استاد وخندل نو نور مې څه در زده کړل؟ فرید وویل تاسو موږ ته دا را زده کړل چې له خلکو سره په مینه خبرې وکړو، یو بل ته درناوی وکړو، هېڅ ماشوم کم ونه ګڼو او پوه شو چې ښوونځی یوازې د کتابونو ځای نه دی بلکې د انسان جوړېدو کور دی. د استاد رحیم سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه اسمان ته وکتل او ورو یې وویل تر ټولو لویه جایزه دا نه ده چې خلک دې نوم واخلي، تر ټولو لویه جایزه دا ده چې ستا شاګردان ښه انسانان شي. ماښام شو، سپوږمۍ ورو ورو راوختله. د ښوونځي په انګړ کې د توت ونه د باد له نرم غږ سره ښورېده لکه د سلګونو ماشومانو د خندا یادونه چې په پاڼو کې خوندي کړي وي. هغه شپه د کلي ماشومانو په ارامه خوب وکړ، ځکه پوهېدل چې تر مور او پلار وروسته یو مهربانه معلم هم د ماشومانو د راتلونکي جوړونکی وي. د دې کیسې پیغام دا دی چې ښوونځی هغه ځای دی چې ذهن روښانوي او معلم هغه څوک دی چې زړونه هم روزي. علم له مینې، مهربانۍ، ادب او احترام سره یو ځای انسان ته رښتینی ارزښت ورکوي. په مننه.